بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالهادي ناصري یو ځل بیا غواړم چې د جایز یو بل درس ته ورسو. په دې درس کې کوم کارونه چې موږ په واټر شیډ باندې وکړل، یعنی هغه مو له ابتدا نه تر انتها پورې، مثلا که چېرې ارقماف صفحه وضع کړو، د ارقماف صفحه مو چې وضع کړه دا پان کم، یعنی اوله کې که چېرې متوجه اوسئ موږ یو ډي ایم اډ کړ د افغانستان، پس هغه نه مو یو پوینټر کړل، بیا مو یو ساحه کلیپ کړه ځان ته ایکسټراکټ مو کړه، بیا مو فیل وکړ په هایدرولوژي ټولز کې، فلو ډایرکشن مو کړل، فلو اکومولیشن مو وکړ، پس هغه نه مو سټریم ځان ته 1% د فلو اکومولیشن نه معلوم کړ، بیا مو سټریمونه معلوم کړل ځان ته، واټر شیډ مو ډیلینیټ کړ، بیا د واټر شیډ ایریا مو معلومه کړه، د واټر شیډ محیط مو معلوم کړ، د سټریمونو لینډ مو معلوم کړ، او بل دا مو ګوګل ارت یا کیمیل فایل ته واړول. په ننني درس کې دا زده کوو چې موږ اوس له ډیټا ویو نه راځو چیرته لیاوټ ویو ته. ښه متوجه اوسئ، لیاوټ ویو ته. لیاوټ ویو په دې معنا ده چې دا اوس لیاوټ ویو سو چې د کوم کارونه موږ په جی آی ایس کې کړي وو، یعنی د مخکې په ډیټا ویو کې وکړو، اوس دې نه چې جوړه کړو یوه نقشه یې جوړه کړو لیاوټ ویو کې. دا ما واټر شیډ دی، زه راځم فایل ته، اوله کې د دې صفحه چې کوم ځان ته A3 انتخابوم، پیج ان پرنټ سټپ ته راځم، دلته چې انتخابوم پیج A3 انتخابوم، او دا لنډسکیپ هم انتخابوم، اوکې ورته وایم. کله په دې باندې کلیک کوئ داسې شي کوئ ځان ته راکاش کوئ. لیاوټ ته متوجه اوسئ، دا ډېره مهمه موضوع ده. لیاوټ شو. اوس دا زومین راخلم، د ځان ته چې کوم ده راټول، دا ما نقشه سو، دا چې سو ابا واټر شیډ نقشه سو. اوس د واټر شیډ بونډرۍ ته رنګ ورکوم، دې باندې کلیک کوئ، مثلا زما تور رنګ نه ده پکار، زه د زیړ سور رنګ ورکوم، او د حجم هم ورته چې کوم یو خانه غټوم، اوکې ورته وایم. رنګ یې چې سو تغییر سو، یا دې رنګ هم ورته تغییروو. عموما د واټر شیډو رنګ چې وي یعنې فیل کالر، واټر شیډ رنګ عموما داسې ورکوو، د واټر شیډ چې سو رنګ سو. خپله کله چې په دې واټر شیډ باندې رایټ کلیک وکړئ، پراپرټي ته رسئ، دلته ډسپلی ته د دې ټرانسپرنسي به څه ورته انتخاب کړئ، 50% یا 80%، 100% تاسو انتخابوئ، خو عموما د دې ټرانسپرنسي به ډېره ضعیف ورته انتخابوئ چې د لاندې بکګراونډ یې هم چې سي معلوم سي، اوکې ورته وایي. دې ټرانسپرنسي سوه. زما یا دوه سټریمونه دي، یو سټریم به ریموو کړو، یو دانه کفایت کوي. عموما سټریم په دې رنګ ښودل کېږي، دا به چېرته وایم، اوکې ورته وایم. او بل کنټرول لاینونه به هم پکې راولو، یا که راولی نه راولئ یاره ضرورت نشته دا نه راولو، دا کنټرول لاینونه سول. او بل د واټر بونډرۍ سوې. اوس د موږ نقشه، د نقشې اصول دا دي چې باید نقشه عنوان ولري، نقشه لوګو ولري، نقشه تاریخ ولري، نقشه لیجنډ ولري، نقشه باید سکیل ولري، نقشه باید چې ولري ناټ ارو ولري، یعنې نقطه د شمال ولري. دې له خاطره زه ځم چېرته انزرټ مینو ته ځم، دلته چې انتخابوم، کله چې انزرټ ته راغلم نو زه اوله کې د دې نقشې چې کوم لیجنډ انتخابوم. لیجنډ انتخابوو په اساس د چې مثلا اوله کې سټریم راسي، بیا د اوبو راسي، او بیا چې راسي واټر شیډ راسي. کله ستاسو دې خواته راسي لیجنډ آیټم ته، مثلا کته او پورته هم چې کولی سي خپله انتخابولی سي. اوس دا سټریم ته زه غواړم چې دا پاس راسي، دا سټریم باید چېرته راسي، پاس راسي. نیکسټ ورته وایم، نیکسټ. د سټریم مثلا دلته لاین ده، زه غواړم چې سټریمونه په دې شکل باندې راسي. یا واټر والیم ده، دا ایریا ده، زه غواړم چې واټر والیم ماته په دې شکل وښودل سي. او بل واټر شیډ ده، واټر شیډ غواړم چې په دې شکل وښودل سي. نیکسټ ورته وایم، نیکسټ. دا چې سول لیجنډ دی، نقشې سول، دا ورته چیک او غټو.
او یا مثلا له ډراوینګ ټولز نه چې راخلم یو ټکس راخلم دلته زه چې کوم لیکم زه چې لیکم مثلا اسلامیک یا که مثلا اسلامیک ریپبلیک اف افغانستان کې لیکئ یا جمهوریت اسلامي افغانستان که د دې لیکل نسئ کوئ مثلا که مخکې مې چېرته لیکلي په ورډ فایل کې ما لیکلی دي هغه هم داسې شي کولی سئ راخیستلی سئ کمپیوټر ته راسئ ډیسکټاپ ته ما دلته یو فولډر کې ځان ته تیار جوړ کړی دی دا مخکې له مخکې نه تاسې هم کولی سئ مخکې له مخکې ځان ته شي کوئ جوړ کړئ دلته یو فولډر ده په نامه دی مایکروسافټ ورډ دلته ما تیار مخکې لیکلي وی اوس غواړم د دې کاپي راواخلم یعنې دا طریقه هم باید تاسو چې کوئ ځان ته زده کړئ کاپي کنټرول سی دلته چې کوئ کنټرول وي کوئ دا تیار ما ټول جزئیات چې سول راغلل دا ما بیان ته راولم نظر ما ټکسټ پاراګراف دی اپلای اوکې ورته وایم دې سایز ورته چې کوم له ډراوینګ ټولز نه غټوم دلته چې کوم ما بیان ته راولم مثلا موږ په کاریز ډپارټمنټ کې کار کوو د وزارت انکشاف اتحاد سره MRRD سره ریجنل پروګرام یعنې RP سره کار کوو جمهوریت اسلامي افغانستان زه دلته انزرټ ته ځم یو لوګو راولم د افغانستان لوګو اوپن ورته وایم دا چې کوم منیمایز کوم زره دلته ایږدم یا مثلا بله لوګو راولم پکچر ته راځم انزرټ نه لوګو اوپن دا هم چې کوم دلته منیمایز کوم د کونج کې ایږدم په دې باندې کلیک کوئ تاسې انزرټ ته لاړ شئ دلته چې انتخاب کوئ نیټ لاین داسې بونډرۍ دي مثلا هر نیټ لاین تاسې راخلئ دا نیټ لاین راخلئ ساده راخلئ سر یو راخلئ تاسې کار اوکې ورته وایي دا کش کوئ او دې خوا ته هم چې کوئ کش دا بونډرۍ دا لوګوګانې اوس د دې په مابین کې راولئ دا هم د دې مابین ته راولئ دا هم راولئ یا په دې خپله په دې ټول ډیټا لیاوټ ویو باندې تاسې چې اډ کوئ نیټ لاین اډ کوئ دا په ټول نیټ لاین یې چې کړو ونیو اوس دا هلته یو بل ټکس راخلم مثلا د دې واټر شیډ لپاره چې ورکوو نوم ورکوو دا په لوګار کې موقعیت لري لوګار پروینس دلته انټرفیس معلوم سي دې باندې ډبل کلیک کوئ لوګار پروینس مثلا دلته شولک چک ډیم GIS مپ دا په مابین ته راولئ اپلای ورته وایي اوکې ورته وایي دا چې کوئ بولډ یې کوئ لږ سایز ورته چې کوئ غټ لوګار پروینس شولک چک ډیم GIS دا شولک د ما منطقې چې ده نوم دی دا ورته چې کوئ تاسې غټ اوس راځم انزرټ ته د دې نارت ارو انتخابوم مثلا موږ ویلې که د ارقام په صفحې کې مو تشریح زده وي که په یاد مو وي موږ دلته یو ټولز لرو په نامه د ډیټا فریم ټولز یې را پیدا کړم یعنې کسټمایز ته ځو ډیټا فریم ټولز کسټمایز ډیټا فریم ټولز دا ډیټا فریم ټولز ته راغلی یعنې په دې باندې موږ ویلی چې دا د نقشه هرې خوا ته چې تاسې مثلا غواړئ چې جوړ یې کړئ داسې راولئ داسې دې باندې تاسو چې کولی شئ په دې ډیټا په هره ډیګري باندې مثلا 0 ډیګري 1 2 3 10 14 323 یعنې په هره درجه هره زاویه کې تاسې غواړئ چې دا روټیټ کړئ تاسو چې کولی شئ دا روټیټ کولی شئ چې ښه واضح چې سي معلومه سي او که په دې باندې بېرته کلیک عادي حالت ته راځي دا بېرته راواخلئ داسې په دې باندې چې کوئ روټیټ کولی شئ نقشه دا ډیټا فریم چې سو ټول نه یعنې استفاده د په لیاوټ ویو کې سوه اوس انزرټ منو ته راځم ناټ ارو انتخابوم مثلا دلته ډېر مختلفې ناټ اروګانې دي دا انتخاب کړئ اوکې ورته ووایه دا چې سول دلته به تاسې چاپي جای کوئ یا بیرته په دې باندې کلیک کوئ تاسې انزرټ ته راسئ چې انتخاب کوئ سکیل بار دا سکیل بار څه
د باندې رایټ کلیک وکړئ پراپرټي ته راسئ د دې واحد باید شي کیلومتر یا متر وي ځکه چې موږ ټول په یو ټي ایم کې کار کوو دا باید مایل شي نه وي اوکې ورته وایي دا دلته به څه کو جای کو ښه دا سو د سکیل راوستل نقشې ته لږ به برابر کو ښه اوس چې راولو اوس یو بل ډیټا فریم اډ کوو کله چې ډیټا فریم اډ کړ غواړو چې دې کې د افغانستان مکمل شپ فایل راولو او یو بل ډیټا فریم اډ کوو په دې کې د لوګر نقشه راولو دې کې به شي وکړو د افغانستان نقشه اوس اډ کړو شپ فایل هر ډیټا مثلا د افغانستان شپ فایل ده زما فولډر نه انتخاب کړم د ډي ایم ډیټا کې ډي ایم افغانستان شپ فایل پروینسل بونډري د افغانستان شپ فایل راغی او په دې کې هم هر ډیټا ته راځم هر ډیټا پروینشل بونډري اډ شو اوس اولي شپ فایل ته راځم پراپرټي ته راځم سمبولوژي ته کټګوري دلته پروینس نیم اډ والیو لوګر انتخابو لوګر اوکې اپلای اوکې دا لوګر چې څه انتخاب شو دا به هالو کو هالو اوکې او د لوګر رنګ به هم ورته څه کو سور کو چې کوچت کې معلوم شي دا لوګر انتخاب شو اوس د بل ډیټا فریم ته راسو رایټ کلیک پراپرټي سمبولوژي کټګوري پروینس نیم کې به څه انتخاب کو لوګر هلته شي اوکې دا به شي کوم ټیک مارک نه وباسم اپلای اوکې ښه دا به اوس زومین راواخلم دا به لږ راغټ کړم آن باندې به جای هم ورته مناسب انتخاب کړو زومین بس کفایت کوي غواړئ چې رنګ مو خوښ نه وي په دې باندې کلیک کړئ دلته راسئ رنګونه مختلف ورته شي کوئ انتخاب کړئ او دلته راسئ بونډري لاین هم ورکړئ مثلا بونډري لاین شي سور اوکې دا د لوګر شي سور یو منځ بیرته په دې باندې سلیکټ الیمنټ راواخلئ دا کلیک کړئ انزرټ اوس به دلته راسئ تاسې ډاینامیک ټیکسټ ته کوارډینیټ سیسټم به ورته راواخلئ رایټ کلیک پراپرټي دا به چې کوئ اپلای اوکې دا چې کوي وړکای کوي له ډراوینګ ټولز نه به دې پوینټ ورته وړکای کوي بیرته سلیکټ الیمنټ انزرټ کرنټ ډیټ د کمپیوټر ډیټ درکوي دا تاسو هم چې کوي ورته لږ ډیټ به سایز به غټ 14 دا دې چې سو ډیټ سو کوم ډیټس کمپیوټر کوي اما ډیټ ته شي کوي دلته راولي کډیټ د سی یو سی کډیټ د اشتباهي به اشتباه بعد د کمپیوټر ډیټ همیشه شي صحیح وي ښه اوس دلته یو بل خبره ده چې موږ د اوبو حجم یا د اوبو مساحت یا د واټر شید مساحت یا د سټریمونو لینټ دا څنګه جایز ته راولو په لیاوټ ویو کې دا لیاوټ مثلا موږ دلته یو اکسل شیټ ورته ورځو اکسل شیټ ته څه ورغلو دلته به مثلا ولیکم چې پروینس نیم پروینس لاندې به چې ولیکم مثلا لوګر سنټر مثلا ډسټریکټ پاس به دلته چې ولیکم مثلا ولیکم چې ډسټریکټ تاسو به څه ولیکئ سنټر کې ده سنټر دلته به مثلا ولیکئ چې ویلیج مثلا شولک سهر کلی وي دلته به تاسو ولیکئ کچمنټ ایریا کچمنټ ایریا په هیچ باندې په هکټار اما اوس د کچمنټ ایریا موږ له کوم ځای نه راخلو د
دا کچمنټ ایریا به موږ بیرته راځو ارغماب څپې ته د دې واټر شیډ ایریا ته به اوپن اټریبیوټیبل ته ورسو دا زموږ چې د ایریا دا به کاپي بیرته به ایکسل ته راسم دلته به چې کوم رایټ کلیک دلته به پیسټ کوم دا ډېرې خانې دي دا ولک ورته عادت به ته وړکای کو یا مثلا کچمنټ ایریا یا کچمنټ پیریمیتر دا آسانه کاپی به کړ کنټرول سی دلته کنټرول وی پیریمیتر کچمنټ پیریمیتر په چې باندې موږ کتلې په کیلومتر هم کتلې دا کچمنټ پیریمیتر لږه جنت شي کو کاپی ګرته به اټریبیوټیبل نه دا کاپی کو ایکسل کې به دلته چې کو پیسټ کو دا کچمنټ پیریمیتر شو یا بل دا خو یو جدول شو مثلا اوس ولیکم چې واټر والیوم 10 meter water volume dam height مثلا water volume په متر مکعب باندې دا water volume ته water volume زمونږ په کوم فولډر کې و اما فولډر ته به چې څه ورځو سار فولډر کې مو سیو کړی ما په ډیسکټاپ کې فولډر سیو کړی په نامه دی واټر والی ما سره د لوګر فولډر کې دلته یو فولډر په دې کې به وي بیا واټر شیډ والیوم نوٹ پاډ فایل کې دلته یو بل واټر شیډ دا واټر والیوم دا د موږ چې ده د اوبو یعنې ګوره موږ یې دا موږ ته په چې کې ښایي په نوټ پاډ فایل کې ښایي پلان هایټ زموږ 2095 ده زیډ پکټور مو یو ده اباو ایریا 2 ډي دومره ده ایریا 3 ډي دومره ده او والیوم یې څومره ده دا زموږ اخره کې تاسو چې ښایي دا زموږ والیوم ده نو راخله کنټرول سی کوو دلته چې کوم کنټرول وي دا والیوم د که چیرې زموږ د ډیم هایټ څو متره وي 10 متره که د ډیم هایټ زموږ څومره وي ډیم هایټ په متر باندې څو متره وي زموږ ډیم هایټ 10 متره وي نو موږ ته څومره والیوم راکوي دومره والیوم راکوي او د واټر ایریا یې څومره ده د اوبو ایریا یې واټر ایریا په چې باندې په متر مربع باندې سکویر متر مربع همالته به اما نوټ پاډ فایل ته به ورسم نوټ پاډ فایل ته نو دا زموږ د واټر ایریا ده کنټرول سی په ده کې به چې کنټرول وي کړو دا زموږ کار آماده سو کوم سټریمونه د واټر شیډ ایریا مو راوسته د هغې محیط مو هم راواخیست د اوبو حجم هم راواخیست پروینس ویلیج ډسټریکټ هم ټول راواخیستل دې ته به یو بونډري لاین ورکړو کله مو چې بونډري لاین کړو دې به د هغه بیا هم نظر سکیل ته چې کړو وړکی کړو انټر دا به منظم جوړ کړو دا په ترتیب سره جوړ کړئ کله مو چې دا جوړ کړ د ایکسل کې دا بیا ته چې کوو کاپي کوو چې واضح منظم معلوم سي که چیرې منظم نه وي بیا زموږ ټوله نقشه چې کوي خرابوي کار مو خرابېږي نظامتونه مو حس کېږي هر څوک بې نیوکه پرې کوي
دا کنټرول سی راواخلم کنټرول سی یعنې هغه ټول موارد چې ضرورت وي تاسې به هغه په اکسل کې جوړ کړئ هغه چېرته اډ کړئ دلته دی ارکماف صفحې کې به چیک کړئ په لیاوټ ویو کې به کنټرول وی کړئ دا دلته راغلل دا اوس دلته راخلم دا کش کوم بس معلوم واضح معلوم چې دا دې صفحه کې ټول موارد چې سول راغلل دې باندې رایټ کلیک کړئ په خپل جدول باندې پراپرټي ته لاړ شئ دلته یو بیکګراوند ورکړئ دلته مختلف بیکګراوند مثلا دا بیکګراوند ورکوم اپلای اوکې دا بیکګراوند شو ډیټا فریم روټیټ راواخلئ موږ یې زیات دلته اوس په دار سره ډیټا فریم روټیټ دا به لږ منیمایز کو زوم آوټ به کو زوم آوټ دلته به لږ زوم آوټ او زوم ان په ډیټا فریم روټیټ به راواخلم دا به لږ چې کوم داسې روټیټ کوم چې دا ټول واټر شیډ مخکې چې سي واضح معلوم سي فان به راواخلم دا به لږ باز چک کوم انزرټ ته ځم یو سکیل بار راخلم دا سکیل بار باندې اپلای اوکې ورته هم رایټ کلیک پراپرټي ته ځم دې واحدات جوړم میلز کیلومتر اپلای اوکې رایټ کلیک پراپرټي ته ځم دې فارمټ تغیروم مثلا کالر یې په زیړ وي یا د دې رنګ مثلا داسې شوي وي اوکې دا رنګونه هم شي سول تغییر سول دا دلته ږدم عموما داسې سکیل بار دلته ږدئ ښه وي اوس انزرټ ته ځم اوس هغه د 3D هغه 3D چې موږ ګوګلر کیمیل فایل جوړ کړی هغه هم دلته چې کوم په دې نقشه کې ځای په ځای کوم پکچر ته ځم هغه په ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ کې موږ یو فولډر درلود په نامه د لوګر تاسو هر چېرته سیو کړی وي تاسو به همغه جنرال اخلئ لوګر فولډر کې دلته نیو فولډر کې نیو فولډر کې په نامه د واټر شیډ دلته کیمیل ډیسکټاپ لوګر کې لوګر نیو فولډر یا مثلا که هر فولډر کې مو وي تاسو هم فولډر اول انتخاب کړئ زه ټول منیمایز کړم دا شو لږ بیرته فولډر مې پیدا کړ انزرټ ته راځم انزرټ ته راغلم تاسو پکچر باندې کلیک کړئ ډیسکټاپ ته راسئ په نامه د ما دلته فولډر کړی په نامه د شولک دغه زموږ چې و هماغه 3D دا عکسونه اوپن وکړم دا ما د واټر شیټ چې و 3D بڼه وه د همدغه واټر شیټ 3D بڼه وه چې مثلا یو دوه درې عکسونه باید ضرور دي دا باید په نقشه کې دلته چې ځای په ځای چې واضح معلوم سي یا بل هم راخلم پکچر ته راځم اما فولډر ته ځم شولک اوپن دا بل جهت د همغه واټر شیټ 3D شکل دی دا هم باید لږ منیمایز کړئ او دلته چې کوئ تاسې ځای په ځای کوئ ښه دا و لیاوټ ویو چې ټول کار چې سو خلاص سو مثلا نیم ورکړی د هرې مرجع نوم ورکړ لوګوګان هم راوستې د واټر شیټ د نقشې نوم هم ورکړ لیجنډ مو ورته راویست ناټرو مو راویسته سکیل مو راویست همه ولایت نقشه مو راوسته یو ټي ایم کوډینیټ مو ورته ډیټ مو راوست دا مو په اکسل کې برابر کړل دا مو راوستل 3D عکسونه مو راوستل او خپله واټر شیټ مو راوست اوس ضرورت ده چې موږ په دې باندې چیټ کو یو په دې باندې باید موږ یو ایمیجري اډ کړو که هغه ایمیجري موږ سره په یو هارډ ډیسک یا ډرایو کې وي او یا فرض مثال آنلاین ایمیجري پټ کړو کله چې تاسې اډ ډیټا ته لاړ شئ دلته اډ ډیټا د موږ کومه ډرایو کې ډیټا لرو او بل اډ بسماپ ده کله چې اډ بسماپ ته راغی یا اډ ډیټا فرام ار جی اس آنلاین له دې نه تاسو چې کوئ ډیټا اډ کړئ زه ار بسماپ ته ځم ما سره کومه ډیټا چې دغه کیفیت خراب ده زه له اډ بسماپ نه چې کوم ډیټا اډ کوم دا په هغه وخت کې دا دواړه د اډ بسماپ او اډ ډیټا
پرام آر جی اس آنلاین فعال وي چې کله تاسو شي سره د لاسرسي ولرئ له انټرنیټ سره لاسرسی ولرئ که انټرنیټ وي د تاسو د ډیټا نه سئ اټکوئ نو زه اډ بسماپ ته ځم کله چې اډ بسماپ ته لاړئ تاسو دلته مختلفې مینوګانې اوس څه کېږي واضح کله مو چې انټرنیټ فعال وي او که انټرنیټ مو غیر فعال وي بیا نور نه واضحېږي زه راځم انټرنیټ چک کوم انټرنیټ ته راځم دا چک کړم چې آیا زموږ نیټ کار کوي که یې نه کوي مثلا زه یو سایټ وازم یعنې نیټ مو زموږ چې ده غیر فعاله ده ځان پکې ساین لاګین کړم اوس فعاله شو دا اوس زموږ نیټ چې کوي کار کوي اوس زه بیرته راځم اډ ډیټا ته راځم اوس اډ بسماپ چې کوم اډ کوم دا لږ وختګیره ده کله چې تاسې اډ ډیټا ته راغلی نو اډ چې کوي اډ بسماپ ورته وایي دلته کله تاسې اډ بسماپ ورته ویلې دلته مختلف ایمیجري مثلا ایمیجري غواړئ ایمیجري ویټ لیبل غواړئ سټریټ غواړئ ټوپوګرافیک د اندې ساحې غواړئ یا ټرین لیبل غواړئ مثلا نېشنل جغرافیک غواړئ یا ګریک کانونس یا مثلا اوپن سټریټ ماپ غواړئ یا اوشن غواړئ زه ایمیجري غواړم ایمیجري باندې کلیک کوم دا ایمیجري چې کوم په دې خپله نقشه باندې اډ کوم کله چې ایمیجري اډ کوم نو دا ماته چې راځي اوس خپله ایمیجري په دې صفحه باندې اډ کېږي دا لږ وختګیره ده د مرحله یعنې د کله چې موږ تاسې آنلاین بسماپ اډ کوو نو دا زموږ ټول لیاوټ وي چې کړ یعنې په اصطلاح آپ سو دا په حقیقت کې آپ نه ده چون کله چې نیټ قوي وي نو دا زر اډ کېږي او که نیټ ضعیف وي دا یو څومره وخت نیسي او پس د هغه نه دا چې کېږي خپله اتومات راځي او اډ کېږي ښه دا ایمیجري چې شوه دموږه صفحې ته راغله یعنې موږه سره ایمیجري په هارډیسک کې خرابه وه نو موږه وغوښتل چې آنلاین ایمیجري اډ کړو نو چېرته راغلو اډ بسماپ یا اډ ډیټا فرام آر جی اس آنلاین موږ چې اډ کړ اډ بسماپ هم اډ کړ زموږ چې اډ کړه موږ ایمیجري پرې اډ کړه که د درس لا خلاصه کو یعنې موږ په لیاوټ ویو کې هماغه د واټر شیټ شي جوړه کړه نقشه جوړه کړه موږ مرجع مو انتخاب کړه چې موږ کوم مرجع نه دا کار کوو د هغې مرجع لوګوګانې مو ورکړې نوم مو ورکړ لیجنډ مو ورکړ ناټرو مو ورکړه سکیل مو ورکړ د افغانستان شپ فایل مو ورکړ بیا له هغه نه ما مشخصه ولایت انتخاب کړ کوارډینیټ مو راوستل تاریخ مو راوست دا معلومات هم ټول په اکسل کې جوړ کړل دلته مو سکیل راوست دا 3D دوه دانې 3D عکسونه مو هم راوستل اما ګوګل ارت فایل تاسې مو کله د کیمیل فایل ته مو اړول او پس له هغه نه مو چې اډ کړل په دې باندې ایمیجري له آر جی اس آنلاین یا بسماپ نه چې کړه اډ کړه دا زموږ د نن ورځې درس ښه وخت ولرئ کامیاب اوسئ موفق اوسئ